حدث حذيفة بالذي قال الرسول، أخبر بما قد كان هادينا يقول، أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطول، عن فتنة ستموج يوما بل تطول. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواه النسائي والبيهقي في شعب الإيمان. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما واي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: زما دی په هغه ذات قسم وي چې زما ساده هغه په واک ده دیو مسلمان په حق وجل دی الله تعالی په نزد دی ټول دنیا ترانولو زیات او ستر جرم دی. د دې حدیث روایت نسائی کړی دی او بیهقی په شعب الایمان کې د دې روایت کړی دی. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: أن يزني بعدما أحصن، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل. رواه النسائي. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: لدریو حالتونو پرته د مسلمان وینتو یول په بل هیڅ حالت کې نه دروا. لمړی هغه انسان چې واده ولري او زنا وکړي، دوهم دا چې کوم بل انسان په ناحق ووژني، او دریم دا چې بیرته د اسلام څخه کفر ته واوړي. د دې حدیث روایت نسائی کړی دی. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. محدثین او فقها وايي چې په دې دریو حالتونو کې هم یوازې مسلمان پاچا او د هغه شرعي قاضي ته د قتل د حکم د تنفيذ حق شته، نور یې هیڅ چاته په خپل سر د سر ته رسولو اجازه نشته. كتاب الله والنهج الذي من فيضه يسقيك بالنهج الرسول، من فيضه يسقيك بالنهج الرسول، من فيضه يسقيك بالنهج الرسول.